پاکستان حکومت ورخطا دی چې ټي پي وایي پر امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ به د پوځ اقتصادي بنسټونه په نښه کړو. د ټي پي تازه او جدي اخطار او د پاکستاني حکومت ورخطایي. تحریک طالبان پاکستان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ به پر پوځي شرکتونو بریدونه پیل کړي. چې ټي پي وایي هڅه کوي چې د پاکستاني پوځ اقتصادي بنسټونه ونړوي. د تحریک طالبان پاکستان په خبرپاڼه کې راغلي لکه څنګه چې ټول پوهیږي د پاکستاني پوځ د پیاوړتیا اصلي سرچینه هغه عواید دي چې له امله یې د تیرو اویا کلونو راهیسې په دغه هیواد حاکم دی. په دغه خبرپاڼه کې د ځینو شرکتونو نومونه هم راغلي دي. د خبرپاڼې له مخې تر دې وروسته به دغه شرکتونه هم د دوی په هدفونو کې شامل وي. خبرپاڼه زیاتوي موږ دوی ته 3 میاشتې وخت ورکوو چې په دغه شرکتونو کې پانګوال د خپلې ونډې له شرکتونو څخه وباسي. خبرپاڼه وړاندې کاږي چې د پاکستان پر پوځ او همدا ډول په ایدي ادارو کې کارکوونکي د هم 3 میاشتې د خپل ځان لپاره د عاید متبادلې سرچینې ولټوي. دوی دارنګه هغه هټیوالو ته چې د پوځ محصولات کاروي هم 2 میاشتې وخت ورکړی چې دغه محصولات په 2 میاشتو کې له مخې لرې کړي او په راتلونکي کې د هغوی پر ځای نور محصولات واخلي. د پاکستاني طالبانو تحریک دارنګه دغو هټیوالو ته خبرداری ورکړی که 2 میاشتې وروسته هم د دوی په پلورنځیو کې پوځي توکي وموندل شي نو د دوی غړو ته به امر کیږي چې دا توکي وسوځوي او یا یې ویجاړ کړي. چې ټي پي داسې مهال د پاکستان پوځ پر شرکتونو د بریدونو ګواښ کوي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پر پوځ او نورو امنیتي ځواکونو بریدونو زور اخیستی او امنیتي ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوړي.